تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته وخت راکوئ. PTM خو زموږ د دې کام د دې خاورې ضرورت و. پکار دی چې دې دپاره موږ ټول وخت هم ورکو او بنیادي وجه دا وه چې زموږ په زړونو کې یا زموږ فکرونو یا زموږ سوچونو دا شان غوښت او ضرورت و. د تحریک په حواله باندې زما له منظور احمد پشتین سره 2014 څخه مطلب پس یو ملاقات سوی هم وي، خو منځ له داسې شی نه راتلو چې هغه موږ یو داسې تحریک جوړ کړو. بهرحال ډیر خلک دا خبره هم کوي چې یاره دا تحریک د نقیب شهید په وجه باندې مخته رالو. بالکل دا خبره یقینا صحیح هم ده چې دا د نقیب شهید په وجه باندې هم راغلی دی، په دې کې څه غلط هغه نشته. خو بنیادي وجه دا ده چې دلته د ټولو خلکو زړه غوښت چې یاره موږ د کام او د وطن دپاره څه هلې ځلې وکړو او غوښتنې وکړو له دې ریاست څخه چې له موږ سره دا ظلم او جبر څه لکاږي. هغې بعد دا تحریک رو په ورو را روان و او داسې ټیم هم و چې کوشش خلکو کاوه چې موږ منظور احمد پشتین سټیج ته هم نه پرېږدو، خو هلته ډېر ملګري وو چې موږ له خلکو سره په دې حواله خبرې اترې هم وکړي او منظور احمد پشتین سټیج ته لاړو او خپله وینا یې دا کام ته کښېښوله. له دې ځخه دا هغه جوړ سو د کام په زړونو کې چې کم درد و کمه جذبه وه هغو واقعیتا دا سوچ وکړو چې یاره PTM یا دا تحریک دا د کام د بچاو دپاره یو تحریک جوړ سوی دی، انشاءالله دا به کامیابۍ ته رسي. که زه دا درته وایم چې دغه تحریک کې موږ خوند پیدا کړو او دا تحریک مو جوین هم په دې کړو چې موږ ته بیا ستونزې هم جوړې سپي د خپلو ګوندونو له طرفه چې یاره تاسو به یا دا تحریک خپلوئ او یا به مطلب دا تنظیم پرېږدئ. نو ما ورته زه خو دې ته عظیم جهاد ویم. دا عظیم جهاد سمرمه یو حدیث دی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو عظیم جهاد هغه دی چې د ظالم بادشاه مخ ته حق خبر کول چې دا عظیم جهاد دی. نو موږ دا عظیم جهاد وسمارو. دا یو قامي تحریک دی او قامي تحریک د چا ذاتي جاګیر نه دی او نه موږ مطلب پر دې تحریک احسان کوو چې موږ هلې ځلې کړي دي، بلکې د دې تحریک پر موږ احسان دی چې له موږ ځخه خلک جوړ که او ډیر سیاسي ګوندونو کې داسې خلک وو داسې کارکنان وو چې هغه شاته پاته وو او دو تحریک دوی ته یو مقام او عزت ورکوي. نو پکار دی چې موږ دا تحریک د یو سیاسي ګوند د فکر او د سوچ نه لاندې نه کړو، بلکې دا تحریک موږ یو ښه پیاوړی تحریک جوړ سو او روان دی انشاءالله. یاره خپل ذاتي ژوند خو که زه دا درته وایم چې شکر دی الله هر څه راکړي دي، د یوه شي کمي نشته. بلکل مطلب زه خپله مطمئنه یم په خپل ژوند کې، بلکې بیا خاص په دې مطمئنه یم چې زه د داسې یو عظیم تحریک ملاتړی یم او ملګری یم چې عظیم جهاد یې سمرم. داسې خبره نشته چې مطلب ماته په ژوند کې څه مسلې جوړې سوي دي یا ستا او د ژوند سره دا تړلې دي. څوک چې آزاد ژوند غواړي نو هغه تر به خامخا څه شان مخته راځي. په فلحال داسې څه موږ نه وینو چې یاره زما په ژوند کې خو ماته څه پریشانۍ شته. تعلیم خو ما خپله BA چې ده هغه بلوچستان ځا کړې ده او دې نه بعد بیا کراچۍ یونیورسټۍ کې ما د IR دپاره اډمیشن وکړو، داخله مو وکړه. اګزام ورکولو په موقع کې ما یو 2-3 پیپرې ورکړي، بس بیا له ما څخه مطلب د څه ستونزې په وجه مطلب ذاتي او سیاسي مصروفیات یې سمار کړه. نو دې په وجه ماته څه مسله جوړه سوه، له ما څخه بیا یو 2-3 پیپرې پاته سوې. بهرحال نور خپله سټډي جاري ورسره ساتو. اصل خبره دا د غورځنګ خو قامي تحریک دی او بلکې دا یو ډیر لوی تحریک دی، یو ډیر لوی ګریټ کاز که زه ورته وایم. نو په دې کې د مختلفو سوچونو خلک به وي او د مختلفو فکرونو خلک به ګډ سره موجود وي. نو زه دا وایم چې خامخا چا به ګټې ځینې اخیستې وي. موږ خپله دا نه وی او نه مو خپله دا سوچ جوړ کړی دی چې زه به ذاتي ګټه ځینې اخلم او بلکې په دې کې به زه زما په نظر څه ذاتي ګټې شته هم نه. که هر چا څه کړي دي هغو نقصانونه پکې کړي دي، پکې ستړي سوي دي، کور یې پکې پرېښی دی، کاروبار یې پکې خراب سوی دی، جیلونه یې تر کړي دي، پریشانۍ یې وړي دي، ستونزې یې تېرې کړي دي. نو زه دا وایم چې ما ته خو داسې نه ښکاري چې څوک د له دې تحریکه او د دې مظلومانو له دې دردېدلي تحریکه څخه
ذاتي ګټې واخلي. تحریک نه مخکې خو هم زه د یو ګوند سره تړلی وم او دا هلې ځلې م کولې، خو د زړه چې کوم زموږ غږ و هغه موږ نسو پورته کولی، ځکه چې په تنظیم کې پابندیانې به وي، پارټۍ وه، کیسه وه. خو بهرحال بیرته هم ما چې کومه د زړه خبره وه هغه ما هر ځای په هر سټیج کړې وه هلته هم. او نن د هم مطلب زه ډېر څه محسوسوم چې د الله فضل دی چې ډېر یو عظیم تحریک موږ په مخه اخیستی دی. که زه دا وایم چې دا زندان زموږ حوصلې نسي ماتولی، که ماتولی نو زموږ د ملګرو حوصلې به ماتې کړې وي. نن هم په زندانونو کې پراته دي علي وزیر او حنیف پشتین او اویس ابدال او نور ډېرو ملګرو جیلونه ترکه. بهرحال زه خپله جیل ته تللی نه یم، داسې خود په ذاتي علاقایي کیسو کې به خامخا انسان کله کله تللی وي، خو دلته زه جیل ته د پی ټي ایم یا د قامي تحریک لخوا زه جیل ته نه یم تللی، او بلکې جیلونه زموږ حوصلې نسي ماتولی. که په کلونو جیل راکړي هم موږ دا حقه لار ګڼو او حقه لار ده انشاءالله مخ په وړاندې به خپل تحریک بیایو. داسې پریشر خو نه وینم، خو بهرحال اوس خامخا له بهره ځاخه بهرني خلک زموږ بابا خو وفات سو، الله دې وبخښي، نورو ترګانو ته اکاګانو ته څوک ویایي نو هغه هم داسې خلک وي چې هغه خالص بیاره خپروي. ما ته خپله فیملي داسې پریشر نسته چې څوک یا ما ته دا ووایي چې ته دا پرېږده، او یا قامي پریشر وي، علاقایي پریشر وي، او نه ما دا په دې بنیاد شروع کړی دی چې زه به بیا دا تحریک پرېږدم. دا تحریک به د ژوند یو حصه ده، او بلکې د هر چا د ژوند، او که څوک په دې وطن کې په دې خاوره کې امن غواړي، ورورولي غواړي، مینه غواړي، خپل حق ترلاسه کول غواړي، دا زه یو عظیم تحریک ګڼم. نو ما باندې خو فلحاله داسې پریشر نسته، او نه څوک پر ما پریشر اچولی سي، او نه به پریشر کې به موږ راځو، او چې موږ دا پریشر په ځان نه کو برداشت د فیملي یا د خاندان یا د هغه، نو بیا خو موږ قامي کاز مخکې په وړاندې نه سو وړای، بیا خو نو موږ په کار دی چې بیا کور کښېنو، بیا دا خبرې کوو څه. ما خو خپله داسې تر اوسه پورې چا څه نه دي راته ویلي، او نه موږ کیدای سي په دې لالچ کې رایې سو. مخکې کیدای سي زه د تحریک نه مخکې یا تحریک په ټیم کښې الیکشن ته هم ولاړ وم، دا خبره صفا ده. په عام موقع کې خامخا چا به څه لالچ راکړی وي، خو زه دا وایم چې ما ته خپله داسې مسله نه جوړه سوې ده، او نه په تحریک کې ما ته چا مطلب لالچ راکړی دی، او نه موږ په دې لالچ کې راځو. د الله فضل دی، هر څه الله خپل راکړي دي، د کام کاز به نه خرابوو په دې بنیادونو چې څوک په لالچ راکوي. آئین خو تا سوال وکړي چې آئین منشور کې څه فرق دی. آئین د تنظیم د ادارو لمنځه مطلب یو سټرکچر ته ویل کېږي چې هغه عهدې او منصبونه اختیارات چې کوم تقسیمې کار دی دا په آئین کې مطلب راتلای سي، او دې ته آئین ویل کېږي. د تنظیم یو سټرکچر ته ویل کېږي چې هغه هر سړی د خپل منصب او عهدې لاندې کار کوي، دې ته آئین ویل کېږي. منشور چې دی هغه بیا دې ته ویل کېږي چې کم زموږ له ریاسته دا غوښتنې دي، او دا غوښتنې موږ راوړو، ولس ته مې ایښي دي، لکه موږ چې مخکې 15 غوښتنې یا مطالبې وې، له هغې سره سره مطلب نن بیخي ډېرې سوې، ولې چې په دې وطن کې ستونزې ډېرې سوې، نو دې ته منشور ویل کېږي. او زموږ دا د منشور حصه ده چې د ولس مخ ته د لیک په شکل کې کښېږدي، دې ته منشور ویل کېږي، او انشاءالله موږ به دا مخ په وړاندې وړو. د تحریک په حواله زه دا وایم چې موږ مخته هم دا خبره کړې ده، اوس هم دا خبره کوو، خپلو ملګرو ته هم دا خبره کوو، او عام ولس ته هم دا خبره کوو، او د ریاست ته هم دا خبره کوو چې تنظیم زموږ عظیم مقصد دی. وګردو ملګرو ته دا پیغام هم ورکوو، او دا ورته وایو هم چې دا یو عظیم مقصد د پاره چې موږ راوتلي یو. په دې کې د مختلفو فکرونو خلک موجود وه،
او دا د مختلفو فکرونو یو مجموعه وه صرف د کاز د کام د وطن د دې خاورې خبره پکښې وه نو موږ ملګرو ته دا وایو چې موږ په کار دی چې په مختلفو فکرونو نسو تقسیم زموږ افکار او نظریات معلوم دي زموږ خپل اکابرین معلوم دي د پښتانه وطن د دې پښتني خاورې له محمود غزنوي له احمدشاه ابدالي له ملا پونده له فقیر ایپي چې څومره د دې قام ستر مشران تر سوي دي داسې باچا خان صمد خان او نور خلک چې کم تر سوي دي په کار دی چې د هغو افکار نظریات د دې خاورې دپاره وه موږ هغه خپل کو او موږ پردي نظریات پردي سوچونه دا دلته دې منځ ته نه راوړو او د قام کې نقصان نه کو جوړ او بلکې له دې یوې بیمارۍ ځا هم راووځو چې موږ د کم مقصد دپاره لګیا یو زموږ مقصد بل دی زموږ مقصد سټیج نه دی زموږ مقصد تقریر کول نه دی زموږ مقصد د دې قام دفاع په هر شکل کې کول دی چې هغه له هرې لارې وي د دې بیمارۍ ځا راووځو چې کومه بیماري ته هیرویزم وایي دا بیماري چې له موږه ووځي دا تحریک به مخ په وړاندې هم ځي او کامیابه به هم وي او دویمه خبره ملګرو ته دا کوو چې ملګري د مهرباني وکړي هر سړی د چې څه ټیم تنظیم دانچې ته رایسي بیا به د دې ترجمان هم ښکاره سي د تنظیم فیصلې به هم ښکاره سي هر سړی د له ځانه د پی ټي ایم ترجمان نه جوړوي موږ له چا سره جنګ کول نه غواړو موږ له هیڅ چا سره په دې نړۍ کې یا په دې وطن کې جنګ نه دی زموږ قاتل هم معلوم دی زموږ د جنگ ځای هم معلوم دی موږ ته چې چا نقصان راکړی دی هغه فکټرۍ هر چا ته معلومه ده چې دا په کم ځای کې موجوده ده په کار دی چې زموږ خپل دښمن ته ګوته ونیسو موږ په دې وطن کښې دا تفریقونه نه کو جوړ ملا او میسټر او مطلب مختلفو نظریاتو باندې جنګونه نه وکړو موږ ټول د یوې خاورې خلک یو شکر دی الحمدلله ټول مسلمانان یو یوه پیښه نسته په دې خاوره کې زموږ په آپس کې نو په کار دی چې کمې پیښې له بهره راکاږي د هغو دپاره موږ د هغو مخنیوی د یووالي د اتحاد د یو مطلب د ورورولۍ په شکل کې وکړو انشاءالله پی ټي ایم د دې قام پښتون ژغورنې غورځنګ د دې قام آخري امید هم دی امید به هم ګڼو او موږ به د ورورولۍ پیغام ورکوو نفرتونه به نه جوړوو موږ شخصیات نه وژغورو که په دې تاریخ کې شخصیات وي هم موږ هغه نه وژغورو موږ قام وژغورو په کار دی چې موږ د قام دفاع په هر شکل کې وکړو